ښه دا ورو سوال کړی دی چې بعض خلک چې کله دا مړی وړي جنازې راوچته کړي نو داسې اواز به کې کوي دی بخانه وله غواړي بخانه دعاګانې ورته ډېرې کوي د جنازې د وړو په ټیم کې دا قسمه خبرې کول دا صحیح دی او که نه الجواب د مړي دپاره دعاګانې غوښته بخانه غوښته دا عبادت دی په دې الله اجر ورکوي او چې کله یو مسلمان مړي او خلک یې وړي او د هغه یو مسلمان ورور بل لګي د هغه دپاره بخانه غواړي د ځان سره پټه په زوره نه د عبادت ته الله به اجر ورکوي هر چې دا اواز په خلکو کې کول د جنازې وړو په ټیم کې دا بدعت دی دا ثابت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی او کله کړی چې خپل ورور دپاره بخانه غواړي دا دلالت کوي ستاسو په تیز ذهن باندې دا آسانه مسله ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله هغه صحابي خښ کو خاورې په واچولو به د دپاره بخانه غواړي بیا صحیح دی خو دې ټیم کې چې مړی په کټ کې پروت وړي دا چغې نه دي پکار بلکې سبحان الله امام ابن ابي شیب رحم الله باب راوړی دی په دې مسله باندې باب په دې مسله کې چې مړی وړي او خلک پسې شاته وایي استغفروا له یغفر الله لکم د دې لپاره بخانه غواړي الله یې تاسو وبخي نو بیا یې پکې آثار راوړي د سلف صالحینو اقوال هغوی دا کار بد ګڼلی دی وایي دا نه دي ثابت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو چې هغوی به دا چغې والي شاته ګوره خبره دا نه ده چې ما ورته وګوري چې نو دې کې څه دي لکه د عوام غریبان په دې مسله نه پوهېږي بعض پکې داسې دي چې هغه دې ته ګوري وایي جي دا څه دی یاره وایي تاسو وهابیان نوم یو څه نه دي خلاص اوس یو سړی په جنازه کې دا وایي چې د لپاره بخانه غواړي دې کې څه دي دا دې کې څه دي دې کې څه دي که دې شروع کړه دین به ټول ونړی دې کې څه دي دې کې څه دي دې کې څه دي دې کې څه دي ماسوتین لمونځ به نه شپږ رکعته وکړو تاره باندې رد وکړو چې نه دا خو څلور دی بل نه پس نو دې کې څه دي دې کې څه دي څلور رکعته وسو شو شپږ شو تلاوت پکې ډېر شو اذکار پکې ډېر شو په دې کې څه دي دا دین ګوره ستا د عقل خبره نه ده چې دې کې څه دي او دې کې څه دي دې کې څه دي دې کې څه دي که شروع کړو هر څه دي ختم کړو دین دې ته وایي چې څه قرآن او حدیث کې دي څه صحابه کرامو کړي دا دین دی چې په هغه وخت کې یو کار دین نه و نن هم دین نه دی چې په هغه وخت کې یو کار دین و نن هم دین دی یاده کړئ دا مسله دې کې څه دي د عوامو ته خو دا مسله نه ده راځي چې دې کې څه دي مسله دا دی چې قرآن او حدیث کې دا کار شته که نه صحابه کرامو کړی که پیغمبر کړی که نه ښه وایي جي دا د خیر کار دی نو ته بې پوه شوې چې د خیر کار دی پیغمبر ته نه و پته چې د خیر کار دی صحابه کرامو ته نه و پته چې د خیر کار دی تر دې چې ګوره سعید بن جبیر رحمه الله مشهور امام دی هغه په یو جنازه کې روان او یو کس دا وایي استغفروا له غفر الله لکم وایي د دې مړي دپاره بخانه غواړي الله دې تاسو وبخي هغه کس ته داسې وکتو وایي لا غفر الله لک دی خو دې الله وبخي تا دې الله سره ونه بخي دومره سختي به هغوی کوله دا سختي ولې دومره ډېره بدعاتو ته لار کولی شي بارک الله فیک د سختي دې دپاره د سختي دې دپاره چې د پیغمبر د لار ګډوډه نه شي او ځکه یو فایدهمند روایت ته ووایم د امام سعید بن المسیب رحمه الله بارک راځي هغه یو پیر جومات کې ناست و سحر منځه نه بعد نو یو کس جومات ته راننوته و سحر منځه نه بعد یې نفلونه شروع کړو نو دغه ټیم کې خو نفلي لمونځ منع دی نو چې کله یې لمونځ وکړو دوه رکعته نو هغه ورته وویل دا طریقه دې صحیح نه وه نو هغه ورته ډېره ناشنا خبره وکړه دا نن سبا ډېر عوام یې کوي وی تم ډېر ناشنا سړی ستا دا ګمان دی چې الله به ما لرې دوه رکعتو د لس عذاب راکوي یعنې دوه رکعته مې د الله دپاره وکړو تندی مې هغه ته ولګو په دې به الله ما جهنم ته بوځي دا اوس ته عمي ته ووایه که نه خوشحاله ورو شو
ناشنا خبره وکړه د مونځ د لاسه ته څوک جهنم ته تللی الله ته سجده ولګوله ویې ژړل دعاګانې وغوښتې دی به جهنم ته ځي هغه ورته نه په دې الله عذاب نه درکوي چې تا 2 رکعته کړي دي الله به دله عذاب په دې درکوي چې د پیغمبر د طریقې خلاف دې کړي په دې به عذاب درکوي په دې تعالی عذاب نه درکوي چې اوس یو سړی دا وایي چې ښه الله به ماله په دې عذاب راکوي چې ما په جنازه کې دا وایي چې د دې مړي دپاره بخانه غواړي وایي نه په دې عذاب نه درکوي عذاب که درکوي په دې به درکوي چې دا طریقه دي د پیغمبر د طریقې خلاف وه دا ډېره فایدهمنه خبره یاده کوي نن درس کې چې الله عذاب تعالی صحیح په دې نه درکوي ته دا وایي چې په دعا عذاب راکوي په ذکر راکوي لکه اوس یو سړی دا وایي چې څوک 1,00,000 پیرې سبحان الله وایي د هغه به دا کار کېږي تا ورته ووایي چې د 1,00,000 پیرې سبحان الله ویل څه دي بدعت او تا ته دا وایي چې ښه یعنی چې زه سبحان الله وایم الله به ماله په دې عذاب راکوي دا چې سره جواب نه ګورې او علم سره نه ښه ګیرې دي ته اوس کشمکش کې جوړ سبحان الله سره عذاب ملوي وایي نه په سبحان الله تعالی عذاب نه درکوي عذاب به دله په دې درکوي چې په دین کې دیني مسله د ځان نه راویستې ده په دې به دله عذاب درکوي خبره موږ څه کوله چې په دې جنازې وړو ټیم کې دا قسمه چغې وال نه دی پکار ځکه شیخ البانی رحمه الله کتاب لیکلی دی احکام الجنائز او پای کې هغه بیا هغه بدعات ذکر کړي دي چې په خلکو کې دي د جنازو په دې مسایلو کې یو پکې دا خبره ذکر